چارواکي وایي تېره اونۍ کې 20,000 افغان کډوال بیرته له ایران راغلي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پای وګورئ. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 20,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د نیمروز د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 20,000 تنه افغان کډوال د همدې ولایت له لارې بیرته له ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه ادارې ویلي چې راستانه شوي کډوال د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالو نړیوال سازمان ته ورمعرفي شوي دي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې د نیمروز ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې په ورځني ډول له 1,000 تر 1,500 پورې افغانان له غیر قانوني لارو ایران ته ځي. خو په ایران کې د افغان کډوالو له ځورول کېدو وروسته افغان حکومت له غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته د خلکو پر تګ بندیز لګولی دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.